دغه شیطان علما کرام فرمای د یو ورځ د دریاب په غاړه ناست ټول شیطانان هم دغه مختلف پوښتنې کولې بیا مشوره خپل منځونو کوله ویل چې دلته د علاقه کې یو بزرګ دی د انتهایی زیات نیک انسان دی او همیشه عبادتونه کوي همیشه روجي کوي همیشه چې وګوري په نفلونو باندې ولاړ او د الله تعالی نافرمانی نه کوي دغه کس گمراه کول پکار دي او نومي برسیسا دی د بزرګ نوم برسیسا دی دغه بزرګ گمراه کول پکار دي او چې څوک به گمراه کی نو شیطانانو چې د صفات واوریدل چې د بزرګ چې دومره نیک انسان دی عبادت کوونکی دی همیشه روجي کوي همیشه نفلونه باندې ولاړ نو دا به واقعا د گمراه کول به سخت کاری خو چا جرأت نشي کولای چې زه به گمراه کم په دغه ډله کې په شیطانانو په ډله کې یو نفرو په خپل باندې ګډ هغه ګډ شیطان چې د خځو خاون په منځ کې بې اتفاقی پیدا کړی و هغه را پاسېدو دغه عزازیل دغه ابلیس شیطان ته وایي چې دا کار به زه په خپله غاړه واخلم دغه برسیسا بزرګ چې دا زما په غاړه شو زه به ورته ډېر زر او ډېر لنډ وخت کې به تا ته دا برسیسا دا بزرګ چې دا ورته ګمراه کړم وایي ته کولی شي وایي کولی شم وایي ما ته به څه وخت راکوي وایي چې څومره وخت دې په کار وي دا ته ګمراه کړه بس هغه ګوډ شیطان چې هغه روان شو دا هغه برسیسا بزرګ چې د هغه خواته ځان ورسولو نو هغه ته برسیسا بزرګ چې د غره په بیخ کې ځان ته یو جونګړه جوړه کړې هلته به اوسېدلو کله به خوراک ورته رسېدو کله نه کله به پاڼې خوړلې کله د بارانو بس کل خو ډېر په تکلیف ژوند تېروله همیشه به روجه کله علما کرام فرمایي کله به دومره روجې وکړلې چې 10 ورځې 15 ورځې به مو روجه دې ته یو مثال هغه خلکو کې په طاقت او مخکینی خلکو کې دا د بنی اسرائیل د زمانې قصه کوي دا قصه علما کرام په دې خاطر کوي چې د خزونه باید سره ځان لري وساتي د سره د خزو سره آشنایي کوي او نږدې ور سره پاتې کیږي نو دا کس ډیر زر گمراه کیږي دا د برسیسا واقع چې علما کرام ذکر کوي دا په سو پوینټونو دي کې یو دا چې د خزونه بزان لري ساتي چې خزو سره د محبت شروع شو کې ناسیدل پاسیدل دي شروع شول نو ډیر زر به د شیطان په جال کې راشي او گمراه بشي او بل شیطان انتهایی زیات مکار دی په مختلفو لارو باندې انسان گمراه کوي په دې دوه خاطر باندې علما کرام دا واقع ذکر کوي نو دغه ګډ شیطان چې د برسیسا جونګړې خاطر هغه دروازه ورته ټک ټک کړه ورته ویل تاسو کې هغه ورته زل د الله یو نیک بنده یم او فقیر یم مسکین یم دلته اوسېږم خپل عبادت کوم څوک ځان ته نږدې نه پرېږدم هغه ورته خیر دی زه مسافر راغلی یم دا شیطان ورته ځان مسافر ښکاره کړو یو عادي جامه یې اغوستې ده هلته معلومات نه کېږي چې دا شیطان دی دروازه ورته چې ما ته هم ځای راکړه ته د کوټې په یو کونج کې عبادت کوه زه به د بل کونج کې عبادت کوم هغه ورته وروره خفه کېږم زه په خپله کوټه کې ځان سره څوک نه پرېږدم که ته ما سره په کوټه کې پاتې شي نو بیا به کېدای شي یو وخت راشي زه تا سره په ګپ شپ شم او خبرې به کوم ما نه به عبادت پاتې نو لحاظ تا ته په کوټه کې ځای نشم درکولی ښه ستا خپله خوښه نو دغه شیطان دی په کوټه کې ځای ورنه کړو دا شیطان لاړو او بیرون د کوټې نه یې هغلته عبادت شروع کړو ځان ته یې مصله پیدا کړې وه او بس برسیسا به چې په کوټه کې 15 رکعته 4 رکعته نفل کول د 72 رکعته کول برسیسا به چې 10 رکعته نفل کول د 20 رکعته کول برسیسا به چې یو روزه کوله د 2 کولې داغه په یو دوچن باندې دغه شیطان چې ودا لګیاو انتهایی وګړي سجدي به کولې او الله تعالی ته به جړل اوس په یو طریقه باندې دا برسیسا گمراه کوي دومره عاجزي او نیک انسان ځان معرفي کو دی برسیسا ته چې انتهایی زیات په دغه وخت کې سورج تیرېدلې دا شیطان چې بیرون ولاړ د عبادت کې د قیام په حالت کې د انتهایی زیات تیز باران دی برسیسا چې کله بیرون کتل دا بزرګ چې ګوري هغه کوم کس چې هغه ورته ښکاره شو چې دا خو هغه نیک کس چې ما سره وخت کې ملاو شو او ویل چې زه به تاسو په کوټه کې عبادت کوم ما زه نه ورکړ دی یخ باران ته ولاړ دی نو زړه یې پې خفه شو ورته ویل چې ته کوشش وکړه دی خوا راشه د کوټه کې ما سره ودرېږه او هلته باران ته ولاړې یخ به دې وشي او په تکلیف به هغه ورته چې لاول دې ځای نه راکولو اوس تا سره وخت نه لرم چې تا ته اوس درځم اوس ما پرېږده په خپل حال مې پرېږده خو هغه شیطان ورسره خبر ونه منل بېرته هماغه بیرون باران ته ولاړ دی همدغسې ورځې تېرېدلې هغه ورته ډېر ځان نیک معرفي کړو د شیطان خو د برسیسا چې و د خپله بزرګي ورته بیخي صفر ښکاره شوله چې بزرګ خدا بزرګ دی زه په میاشتو میاشتو دی روجې او زه کم روجې یم خو بس اخر په چل باندې رادرمه کو چې خیر دی زه ګناهګاري کوم چې ته بیرون ولاړې او زه دننه یم زه خو وړوکی بزرګ یم ته دومره لوی شخصیت یې بیرون ولاړې خو بس هغه شیطان خپلې کوټې ته دننه کړو بس هغه ورته چې اوس ما سره به ته خبرې نه کوې زه خپل د الله عبادت کوم شیطان هم شروع دی دا ګډ شیطان او بزرګ هم یو کونج کې شروع دی برسیسا نو دواړه عبادت کوي نو چې څو ورځې تېرې شولې دا شیطان راپاڅېدو د برسیسا ته وایي چې زه نور تا نه ځم و چېرته ځې وایي ځم وایي ځای خو راته وښیه وایي ځای درته نه ښیم وایي زه په دې خاطر ځم وایي چې کله ناکله بیا د انسان په زړه کې ریا را پیدا کېږي سړی چې په یو ځای کې پاتې شي بیا په زړه کې ریا را پاتې کېږي زه نه غواړم چې زما په زړه کې ریا راشي نو زه تا نه ځم نو هغه ورته ځې خو ځې خو داسې کار وکړه د څه نښه د لاس یا یادګار چې شی را سره پرېږده چې زه خو تا په هغې باندې یادوم هغه ورته داسې کار وکړه چې زه به تا ته یو وظیفه وښیم د شیطان د برسیسا ته یو وظیفه به درته وښیم هغه وظیفه کوه بس
خلک به تا ته راځي چې هر رنګ مریضي هغه دم پې وایه بس الله تعالی ورته صحت ورکوي. نو دې برسیسا ورته ما ته دا وظیفه مه راښیه، ما ته بل څه که د لاس نښه راکوي راکړه که نه دا وظیفه نه اخلم. هغه ورته ووایي د شیطان الله بنده ته خو صرف عبادت کوي، دا خو د خلکو خدمت دی. کله چې ته د خلکو خدمت کوي که نه نو خلک به درته روان او خلک به روغېږي، تا ته به الله تعالی د هغې په وجه اجر او ثواب درکوي. خو بس دا برسیسا یې په وجه راضي کړو، بس چې وظیفه یې ورته وښودله او وظیفه خو د رښتیا څه وظیفه نه وه، بس یو څه الفاظ یې ورته وښودل. شیطان ترېنه لاړو. کله چې لاړو نو په دغه وخت کې دا شیطان لاړو هلته په دغه علاقه کې چې کوم باچا او مشر اوسېدلو د هغه په لور باندې کېناستلو دا شیطان. کله ناکله دا ښځې چې دي که نه دوی باندې ډېر زر پیریان راځي ډاکټر صاحب، دوی باندې انتهایي زیات پیریان راځي او په سړو باندې دومره نه راځي لکه څومره چې په ښځو باندې راځي. نو دا شیطان پکې ننوتلو او په ښځې باندې پیریان راغله، مخ وهه او سرش کوه، چغې سروې شولې. نو په دغه وخت کې چې دی که نه هغه باچا وایي چې زما په دې لور باندې څه چل وشو. نو دا شیطان ترېنه واپس ووتلو. چې ووتلو بیا راغی د باچا ته یې ویل وایي دغه لور باندې دومره ډېر پیریان راځي، دغلته په دې د غره په بیخ کې چې جونګړی ده برسیسا نومېږي د بزرګ ده ته یې وروړه، ډېر ښایسته دم لري. ما څو کسانو کتل چې ورته راغلل او د دم کړل، الله تعالی ورته صحت ورکړو، جګ جوړ شوي دي. که بیا پې پیریان میران نه لرل هلته یې وروړه بس هغه به یې دم کې ښه به شي، ولا بل دفعه همدغه کار کوم. نو باچا خو د لور تکلیف ته کتلي چې هغې خپل سره مشکولو او ځان یې موهلو. دا شیطان پکې بیا دننه شو. چې کله پکې بیا دننه شو که نه نو باچا امر وکړو چې ما ته هغه کس مسافر راته راغلی و هغه راته دا بزرګ ښودلی وروړی دا معلوم بس لور یې وروړله. او برسیسا چې وي که نه ورته راووته وایي څه خبره ده په لور مې داسې پیریان راغلي دي. هغه ته خو شیطان دم ښودلی و، دم خو نه وه پکې شیطان دننه و چې الفاظ یې وویل چې چوف یې کړل پې نو شیطان په هغه ساعت دغه ښځې نه ووتل. نو خلکو فکر کولو چې دا والا د برسیسا دم کار وکړو، خو شیطان ورته کتل چې څنګه چوف کول هغه ته ووتلو. نو ښځه جکه جوړه شوله بېرته یې راوستله. نو بیا چې څنګه کور پورې راتلل بیا پکې شیطان دونه شو، بیا یې په ځان راباندې کړ. چې بیا یې په ځان راباندې کړ زر کړ زر کړ بیا یې بزر ته ورغی. چې کله یې بزر ته وروستله دا ښځه نو هغې چې څنګه چوپ یې واچولو بیا به ښه شوله. چې پنځه شپږ دپې دا یې کار وکړو په دغه صورت کې نو دغه سړی ورته بیا د شیطان ورته بیا د سړي په شکل کې راغی، باچا ته د ملنګ په شکل کې راغی، ورته ویل چې داسې کار وکړئ یو هفته دوه هفتې د برسیسا سره په دې جونګړه کې واوسوئ چې څنګه پیریان راځي دموي به انشاءالله ډېر زر به ورته الله تعالی صحت وکړي، دې غم نه به خلاص شي. ولا دغسې کار به وکړو. نو باچا خپله لور مکمل واغېستله هغه ته یې ور انتقال کړله. برسیسا ته وایي چې دا به تا سره په جونګړه کې اوسېږي. هغه ډېره منع وکړله چې زه د ښځو نه پرهیز کوم او د ښځو سره زما ډېر نفرت دی، زه نه اوسم چې ما سره په یو خیمه کې اوسېږي، زه هم شیطان لرم. هغه باچا ورته ځان سره به اوسې که نه پرېږدم دې نه. بس ابوزرګ برسیسا یې مجبوره کړو. کله چې مجبوره کړو بس ښځه په جونګړه کې ورسره اوسېدله. نو شیطان پکې دننه شو. چې څنګه پکې دننه شو هغه پې چوف واچولو شیطان به ترې ووتلو بیا به ښه وه. نو ورځې تېرېدلې دغسې حالات پېښېدل. نو دغه بزرګ چې دی که نه دا بزرګ برسیسا په ده کې هم شیطان دننه شو او په دا ښځه کې بل شیطان دننه شو. دا ښځه یې ورته ډېره زیاته ښایسته کړله. چې ښایسته یې کړله نو د بزرګ شهوت راپورته شول او د ښځې سره په دې کوټه کې زنا وکړله. ځکه چې یو ځای ډېر هغه راشي یو ځایوالی راشي د ښځې او د پردي سړي نو خامخا د کار څومره نیک سړی او بزرګ یي سړي په زړه کې وسوسې راځي چې زنا یې وکړله که نه شیطان ترې ننوته او دا مې څه بد وکړل، زه خو دومره لوی بزرګ یم او ما زنا وکړله. بس افسوس او فکر ورسره پیدا شو چې زه به اوس څه کوم، زه خو شرمېږم او دا ښځه حامله کېږي. بس شیطان ورته وسوسه او فکر ورواچول داسې کار وکړه د باچا لور چې ده قتل یې کړه. او باچا که درنه پوښتنه وکړله چې لور مې څه شوه ورته پیریانۍ وه تښتېدلې ده، زه څه کوم، زه په مونځ باندې ولاړ وم وتښتېدل، ته به ورته دا بهانه وکړې او قتل یې کړه ویې وژنه او یو ځای کې یې ښخه کړه. ویسې دا کار وکړو نو قتل یې پې وکړو. دوه ګناهونه یې پې وکړل، یو یې پې زنا وکړله، دویمه ګناه یې پې دا وکړه چې ښځه یې پې قتل کړله. نو ښځه یې واغېستله د شپې شپې یې ویوړه کندی یې ورته ویستله هغلته یې ښخه کړله. چې کله یې ښخه کړله نو هغه شیطان چې و نو د باچا درې زامن ول. نو درې زامنو ته هم په خوب کې ورغی دا شیطان، باچا ته هم په خوب کې ورغی چې ستاسو خور هغه بزرګ ورسره زنا هم کړې ده او ښخه کړې ده یو ځای کې او زر ورپسې ورشئ. کله چې سهار درې وانه راپاڅېدل ورته چې موږ خو دغسې خوب وکتل. نو یو بل ته وایي چې دغسې خوب مو کتلی دا به څه حساب وي، هغوی کېدای شیطاني خوب وي ورپسې ډېر ګرځئ ما. نو بیا چې په سبا باندې بیا ویده شو بیا هم دغسې درې وانو څلور پلار یې هم دغسې خوب وکتلو. بیا چې راځئ ورشو د بزرګ نه پوښتنه وکړو د رښتیا دغسې معامله نه وي. چې کله راغلل که نه چې ګوري وایي چې بزرګ صاحب زمونږ لور چېرته ده، هغه ورته خبره وکړه چې هغه خو پیریانۍ وه او چېرته به تښتېدلې زه پې څه خبر یم، زه په مونځ باندې ولاړ وم. نو درې ګناهونه یې پې وکړل، یو زنا، یو قتل، بل یې پې درېیم ځل دروغ پې وویل چې باچا ته دروغ ویل چې زه خو ترې خبر نه یم. هغه شیطان چې دی په درېیم ځل بیا خوب کې ورته راغی، ورته دا بزرګ دروغ وایي فلاني ځای کې ښخه کړې ده او ورشئ لمن یې لږه بیرون پاتې ده او هغه ځای ورته په نښه کړو په خوب کې. نو درې زامن چې راپاڅېدل باچا راپاڅېدو او چې هغه ځای ته راغلل رښتیا یې هغه لور هلته ښخه کړې وه. بس بزرګ یې راونیولو ښه تا دا پروګرام شروع کړی په خلکو سره زناګانې کې.
بس بزرګ چې کنه هغه د پانسي سزا په مقرر کړي چې د پانسي کې اعدام کیږي نو سورې بس په دې پانسي کې ځکه چې بادشاہ لور سره زنا کړو او قتل کړي و د سزا د هغه د قتل ده بس روان کړو د چې کله پانسي د بوتلو نو هغه بزرګ چې هغه شیطان هغه ورته په خپل لباس کې راغی چې په اولنی کوم لباس کې ورته راغلی په ما غلی لباس کې راغی امسا ور سره د ګډ ګډ کې روان دي ورته چې والا کوم پروګرام دې کړی دی ولا تا چې راته وظیفه خوده او دا غنه بعد راته خزر شروع شو خلک را ما بدمونه کول بس دغه سی ابو ټوله کې سی ورته وکړل بادشاہ لور رااله ما ور سره زینه وکړه هغه ته خدای تبا کړ بزرګانو نوم دی شرمولو دورته ځان ډیر بزرګ معرفي کول بزرګانو زمون نوم دی شرمولو خلک دې سي کار کوي وسو کوم د خلاصي لار راته وخه دا برسیسا شیخ برسیسا ورته چې وسو کوم طریقه راته وخه هغه ورته طریقه ما سره شته کنه وسه طریقه ده وای په 15 دقیقو کې آزادوم د بادشاہ نه بم خلاصي اعدام بم نشي وسه شی وکما ولکه دې سکارو کا وای دغه کوم پانسيزي کې ولاړې په دغه ځای کې ما ته سجده وکړه او سره ته لکه کا دې سره ته چې تمه خدای د عبادت په نیت راته سجده وکړه د احترام په نیت نه زموږ په شریعت کې د احترام سجده چې دا حرام ده او د عبادت سجده چې دا بیا شرک ده کوي د احترام سجده نه ده د عبادت سجده راته وکړه هغه دغه د الله نه غیر بل چاته نه کیږي خو خدای خپل اعدام کیږي دغه ولا را ده نو واستغور ته دغه پانسي په ځای کې د اعدام په ځای کې شیطان ورته مخامخ ولاړ سره ورته سجده کوي یو دوه درې ځله ورته سجده چې وکړه هم بس سالته جلاد په هغه پړې پر راکښ هغه سات کې څه وخت علماء کرام فرمایي چې دا شیخ برسیسه چې انتهایی لوی بزرګ په بنی اسرائیل کې دونه لوی بزرګ بلنه چې شیطان ورپسې راغی دا ګډ شیطان چې څومره بزرګي و دا ټول لاړل تباہ ورشو پس وجه چې خو سره اختلاط راغی خو سره زوال راغی او بل علماء کرام په دې کې نقطه ذکر کوي چې د شیطان مکر انتهایی زیات دی په دې خاطر الله جل فرمایي چې ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا یقینا شیطان تاسو دشمن دی او په دشمنی باندې ونیسئ